السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالرحمن، تاسو ګورئ له روبوټیک چینلونو. په نن سبا وخت کې دغه شی ډېر مشهور شوی دی، د خپل عکس یا تصویر څنګه په واوره کې د موبایل کې جوړو. صحیح ده ورونو، پښتو کې ویډیو د پښتنو ورونو لپاره اخره پورې منټ کې یا 15 منټه کې تاسو د خپل تصویر یا عکس خپله جوړولی شئ، چاته ضرورت نشته. صحیح ده ورونو. نو مخکې دې نه چې ویډیو شروع کړو، سبسکرایب ووهئ، لاندې څو خط باندې ورسره د ټالۍ بټن د هغه هم ووهئ او ویډیو لایک کړئ چې ډېر خلک یې وګوري، او که څه مشکل هم لرو د کمنټ ته راشئ. ښه ورونو، دا لینک تاسو ته ما پیسټ کړی دی، خپل موبایل ته راشئ، براوزر هم خلاص کړئ. صحیح ده، هر براوزر چې که ګوګل براوزر وي در سره، صحیح ده، داسې که ګوګل براوزر وي در سره، دا څه شو بخئ، دا که ګوګل براوزر یې سره هم مشکل نشته، کار یې وي. صحیح ده، زه یې په دې براوزر کې خلاصوم. دغه لینک مې درته دغه پرېښی ورونو، دا ګوره داسې به دا ریفرش کوي، خو یو مشکل ګوره دا ورکوي، دا نه خلاصېږي. دا لینک ممکن ستاسو په موبایل کې هم دا مشکل ورکړي. صحیح ده ورونو، که چېرته نه خلاصېده داسې د دې دپاره رای حل دا دی، ډېر ساده دی. ښه ورونو، خپل اپ سټور ته لاړ شئ یا خپل پلی سټور ته، که تاسو سره ګلیکسي یا کوم انډرایډ موبایل وي. صحیح ده، دې کې ورته VPN ولیکئ. ښه، زه هم پوی کوم، ګوره سټپ بای سټپ ګورئ، قدم په قدم، ډېر اسانه دی. VPN هم چې ولیکه تاسو ته داسې دا شی نه ډېر نه خلاصېږي. صحیح ده، دغه اولینی دا شین دغه د چابي علامه ده، دا داسې ډاونلوډ کړئ ځان ته. ډېر ساده. ښه، دا دی، دا ډاونلوډېږي، دا دی روان دی، ډاونلوډ بس وشي. دا چې کله ډاونلوډ شو نو دا به تاسو را خلاص کړئ. ښه، زه اوس تاسو پوی کوم، ډېر ساده دی. ښه، دا به داسې را خلاص کړئ، دا هم چې را خلاص کړئ، یو منټ به دې ته صبر وکړئ. راشه راځه. ښه، اګري کنټینیو، دا به داسې کلوز کړئ، دا به لرې کړئ، الاو به یې کړئ. دغه ټیپ ټو کنیکټ چې لیکلی دا به داسې ووهئ، الاو به یې کړئ. ګوره تاسو به VPN سیټینګ ته بوځي، خپله VPN ورکوي، هغې پسې مه ګرځئ. ګورئ دا دی کنیکټ کېږي. ښه، دا اشتهار ورونو، هغه چون په چینایي ژبه کې اوس ما ورته خیال نه و، هغه چپ لاس ته هغه دغه به ووایي. ښه، ستاسو دا شی څنګه شو ورونو، کنیکټ شو. دا دی ودرېده، اوس ډسکنیکټ کېږي، اوس یې ډسکنیکټ کوم، نه کنیکټ. دا چې کنیکټ شو دا اوس همداسې پرېږدئ، بېرته هماغه لینک ته راشئ، ریفرش یې ووایئ. صحیح ده، داسې چې ریفرش ووایئ، تاسو به یو منټ صبر وکړئ، دا به لینک به را خلاص شي. صحیح ده ورونو، ډېر ساده دی. ښه، که لینک ساده را خلاصېده خبره، که نه را خلاصېده اول به اپ سټور ته لاړ شئ. څه شو اپ سټور پویم کوم، ښه، هلته ورته VPN ولیکئ، دا شی راځي، دا به انسټال کړئ. دا هم چې کله انسټال کړه سکرین ته به راشئ، دا به داسې اوپن کړئ، او چې اوپن هم کړه ټیپ ټو کنیکټ به ووهئ، اشتهارات به لرې کړئ، دا به کنیکټ شي. چې کله هم کنیکټ کړه بېرته به دې ته راشئ، دا به داسې ریفرش. صحیح ده ملګرو، دا چې کله را خلاص شو دې کې به سلیکټ فوټو ووایئ، او سلیکټ فوټو به بیا ووایئ، فوټو فرام لایبرري، که آیفون تا سره که ګلیکسي ګیلري به ورته وایي. ښه، ګیلري ته به لاړ شئ، دې ته به یو انتخاب، یو تصویر به ورته دغه کوئ ورونو. صحیح، ستاسو په مخامخ زه ورته مثلا یو داسې تصویر ورکوم چې هغه ما نه وي کړی، چې تاسو یې پوه شئ او زده یې کوئ. دا زما مثلا څه شو وبخئ، دا مثلا یو تصویر دی. صحیح ده، اکچوال سایز دغه به ووهئ، دې کې به تاسو اکچوال سایز وښیئ چې کوالټي ښه وي د تصویر. ښه ورونو، دا نور مه ووهئ چې به یې کوالټي خرابېږي. صحیح ده، اکچوال سایز هم دا 2.2 MB چوز. ښه، چوز هم چې ووایي، یو 2 منټه به ورته صبر وکړئ ورونو، دا به خپله چې شي دا به داسې یو انتخاب کړي درته. ښه، دا چې راغی کاپ مارک کې ګوتې مه وهئ. که چېرته تاسو غواړئ تصویر داسې لنډ کړئ، صحیح ده، خو ستاسو خوښه، که نه یې غواړئ بس همداسې همدومره ورته پرېږدئ او کارپ ووایئ. ستاسو تصویر هلته انتخاب شو، هم چې انتخاب شو هغې نه بعد به ګو ووایئ. چې ګو ووهئ ګورئ دلته لږ پروسس کوي، داسې وخت نیسي، ستاسو عکس خپله تصویر موبایل ته ورځي. ډېر ساده دی، یو منټ کار دی. ښه ورونو، یو منټ ګوره ورته ومولېده ورونو، ستاسو تصویر چېرته لاړه، موبایل ته لاړه. ښه، چې اوس موبایل ته لاړه، اوس تاسو غواړئ دا تصویر څنګه موبایل ته خپل راواړوئ، دا خو د ویب سایټ کې دی. صحیح ده، دې دپاره به څه شی وکړئ، دې دپاره به سیو ووهئ، او سیو دپاره به چې ډاونلوډ ووهئ. چې تاسو ډاونلوډ ووهئ، داخلي صفحه کونج کې ګوره دا به راشي، که ګلیکسي ستاسو ډایرکټ ګیلري ته ځي، دا دی راغی. که آیفون وي دې کې به بیا دا داسې ووهئ او سیو ایمیج به ووهئ. صحیح ده ورونو، دې کار ختم شو، د دې کار هم ختم شو، ډسکنیکټ یې کړئ، دې سره زموږ نور کار نشته.
زه خپلې ګیلري ته ګورو. دا دی ګورئ ستاسو په مخامخ ګورو نو دا عکس ما جوړ کړ. ډېر ساده ډېر په اسانۍ باندې ښه ورونو. نو هر کله چې تاسو دغسې تصویران یا عکس خپل جوړوئ چاته مه وایئ دغې طریقه ده. دا ویډیو اخره پورې وګورئ قدم په قدم ملګرو سره هم شیر کړئ چې چا هم غوښته وی دغه طریقې ده په دغه طریقه لاړ شه ځان ته یې جوړ کړه. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي وي. لایک ورکړئ سبسکرایب کړئ نورې کسانو ته یې ځان یې او د ښځینه علانې علامه ورسره ووهئ. مننه والسلام.